بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. ډیرو معززو او محترمو دوستانو، زموږ او ستاسو نننی درس د احادیثو مبارکه او درس د کتاب ریاض الصالحین باب التوکل والیقین، حدیث نمبر 84 او د باب التوکل والیقین اخر نمبر حدیث ده. دین وروسته به ان شاء الله د حدیثو په کتاب کې موږ او تاسو اتم نمبر باب ان شاء الله شروع کوو. عنوان پکې دا ده چې د دین زده کوونکي کس د خدمت برکت او فایده. یو کس ده هغه د طالب العلم، د هغه کس چې هغه د الله دین زده کوي، د الله کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث زده کوي، دین زده کوي، دینی زده کړه کوي. د دې کس خدمت کول څومره فایده لري، دا د نننی حدیث موضوع ده. د دې حدیث راوی انس رضی الله تعالی عنه ده. ده فرمایي وی قال: كان اخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دوا ورونو د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې. وكان احدهما یأتی النبی صلی الله علیه وسلم، په دې دوه ورونو کې یو نبی علیه الصلاة والسلام ته راته د علم زده کړه کوله. والآخر یحترف، او دوم کس کسب و کار کو، کاروبار کو، تجارت کو. فشکى المحترف، دغه تجارت والا کس، کسب و کار والا کس د شکایت وکړه نبی علیه الصلاة والسلام ته اخاه، د خپل ورور چې یا د الله رسول ازما د ورور تا ته راځي درس زده کوي او مفته ډوډۍ خوري، زه کار کوم ټوله ورځ ستړی ستومانه یم او دا تا ته راځي زده کړه کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام اخاه للنبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلاة والسلام ته شکایت وکړه د خپل ورور نه. فقال، نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل: لعلک ترزق به، کیدای شي چې الله رب العزت تا ته رزق د دې ورور د وجې نه درکوي. ته چې د خدمت کې دا راځي دلته علم زده کوي، د دین زده کړه کوي، نو تا ته چې الله تعالی په دې خپل کاروبار کې برکت اچولی دی، کسب و کار کې او پیسې کور ته راوړي، نور شیان د خوراکي شیان کور ته راوړي، د زندګۍ ټول هغه سیستم ته په مخ باندې بیایي، نو دغه شیانو کې چې برکت اچول شوی ده تا ته، یا الله تا ته روزي درکوي، نو ته په دې پوه شه چې دا د دې ورور په برکت تا ته درکوي، چې ستا دا ورور دیني زده کړه کوي، د ده په برکت الله تا ته روزي درکوي. او دا ښکاره خبره ده دوستانو. صحیح ده چې کوم ورور هغه کار کوي، کسب و کار کوي، الله تعالی هغه ته اجر ورکوي، ډېر لوی اجر ورکوي انشاءالله وروسته وایو. نو طالب العلم چې کوم یو زده کړه د علم کوي، کار نه کوي، نو دمده په وجه باندې الله تعالی ټول کورنۍ ته روزي ورکوي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: هل ترزقون او تنصرون الا بضعفائکم. نبی علیه السلام وایي تاسو ته چې الله رزق درکوي او تاسو ته چې الله تعالی نصرت تاسو سره کوي، کومک او مرسته الله تاسو سره کوي، نو دا ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. ضعیفان سپینګیري هم په ضعیفانو کې راځي، واړه ماشومان هم ضعیفانو کې راځي، او دا طالب العلمان هم ځکه په ضعیفانو کې راځي چې هغوی زده کړه کوي، ځان یې وقف کړی د دین زده کړې ته، کاروبار نه کوي. نو نبي علیه السلام وایي د ضعیفو خلکو په واسطه باندې الله تاسو ته رزق درکوي او الله تاسو سره په ټولو کارونو کې مرسته کوي. سپینګیری کس چې د په کور کې دا برکت دی د الله تعالی، دمده په برکت الله تعالی روزي درکوي. ماشومان چې په کور کې د دوی په برکت الله تعالی ته روزي درکوي. او طالب العلم چې کوم یو د قرآن او د حدیث زده کوونکی، د هغه په وجه باندې الله تعالی نورو ته روزي ورکوي. د همدې وجې نه یو خو په دې حدیث کې موږ تاسو دا خبره معلومیږي، نبی علیه السلام وایي: والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. الله رب العزت هغه وخت پورې د خپل بنده سره مرسته کوي ترڅو دا بنده د بل بنده مرسته کوي. الله دا چا سره مرسته کوي؟ د الله مرسته دغه کس سره وي چې دغه بنده د بل بنده سره مرسته کوي.
دلته طالب العلمان یا نور ماشومان یا سپینګیري چې په کور کې ناستي او د کور یو کس هغه کاروبار کوي، نو د دوی سره یو قسم کومک دی د دې ورور یا د دې پلار. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې الله به تر هغه پورې د سره کومک کوي تر څو دا د نورو کومک کوي. او بل دا چې نبی علیه السلام وایي تکفل الله لطالب العلم بالرزق، الله تعالی د طالب العلم کفالت اغسته چې الله به ته رزق ورکوي خامخا. او دا د الله تعالی لوی نعمت وي چې په کوم کور کې طالب العلم وي د قرآن او د حدیث د کوونکی، دا چې عالم او طالب العلم څومره زیات فضیلت لري هغه یو بل بحث د هغې طرف ته نه ورځم. ان شاء الله کېدای شي حدیث راشي بیا به په خپلو ځایونو کې وایو که د الله رضا. بل طرف ته کسب کوونکی هم خالی نه دی د ثواب نه. کم کس چې هغه کسب کوي، کاروبار کوي، حلاله روزي ګټي، دا د لوی اجر وړ شخص دی د اسلام نه نظره. نبی علیه السلام وایي ان الله تعالی يحب المؤمن المحترف. طبرانی روایت ده، وایي الله تعالی هغه کس خوښوي چې مؤمن کسبکار کس وي، هغه مشقت ګالي او تکلیف تیروي، کسب و کار کوي، تجارت کوي په حلاله طریقه باندې، الله تعالی دغه کس سره مینه کوي. او نبی علیہ السلام وایي ان روح القدس نفث في روعي ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. نبی علیہ السلام وایي ما ته الهام وکړه یا ما ته خبره وکړله روح القدس جبرائیل علیہ السلام چې هیڅ یو نفس تر هغه وخت پورې نه مړ کیږي تر څو خپل رزق پوره نه کړي په دنیا کې چې کوم رزق الله دته لیکلی ده. نو فاتقوا الله واجملوا في الطلب. نبی علیہ السلام وایي د الله نه وویریږئ او دغه کسب طلب کوي، یعنی کاروبار کوي، یو کسب وکي خو په احسنه طریقه باندې، په اجمله طریقه باندې، ښایسته طریقه باندې وکي او د ګناهونو نه ځان وساتئ په طلب د روزۍ کې، ځکه هیڅ یو شخص په ګناه باندې د الله د طرف نه ته خیر نه رسیږي. انسان چې کاروبار کوي باید په هغه طریقه باندې وکړي چې اسلام موږ نه غواړي. دا رقم د امام احمد بن حنبل رحمه الله یو روایت په خپل کتاب کې ذکر کړی ده، وایي احل ما اکل العبد کسب الصانع. ډیر حلال ترین شی چې یو بنده خوري هغه د کسبکار روزي ده. چې یو سړی کسبکار دی، نجار دی، خیاط دی، موټروان دی یا بل دی، په خپل لاس باندې یو شی ګټي، دغه بهترینه ډوډۍ ده. د دې وجه نه بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي چې څوک په خپل لاس باندې ډوډۍ خوري دا بهترین روزي ده. او د الله بنده داود علیه السلام د الله نبی د هم د خپل لاس خوراک کوو. د خپل لاس خوراک کول چې په حلاله طریقه باندې دا بهترین عبادت ده په اسلام کې. نو په دې حدیث کې موږ تاسو ته همدغه موضوع چې طالب العلم سره څوک کومک کوي او دغه کفالت کوي، الله به د په ژوندګي کې برکت اچوي، الله به د په روزي کې برکت اچوي، الله به د باندې پراخي راولي. اگر چې دا به نه ویني، اگر چې دا به داسې ګمان نه کوي، خو ولې نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې د په وجه باندې الله په د باندې پراخي راولي او د په رزق کې برکت اچوي. الله دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.